ملک صاحب دا هم درېیمه میاشت روانه ده پیسې پایه عزت راکړه که نه پیسې کومه دي پاګله یوې روپۍ درک نسته هسې چټي نوم هم د ملکۍ د نور جب خالي ده چې خدای پیدا کړې خو در بې کړو که نه ملک صاحب شرم د په خدای خلکو نه شرم د څه کار روزګار ځان ته پیدا کړه څه شي کار وکړو یو مشوره تا راکړې وه هغه مالګه همسې لګلې وه په خرو باندې ښه کار هم وکړو ښه نوم هم وکړو اوسه پورې خلک متلو کې یادوي ملک صاحب ولاړ رښتیا هم ډېر غمجن وخت ده راځه څو غمجنې ټپې به ورسره ووایو ټپې مپې خو ماته نه دي زده زه به ته یو څو ساده غرنۍ سندرې وکړم پوه شې وای پوخنی وخته واده ده موږ له وږې نه سندرې وایلو له غریبۍ نه غمجنې سندرې وایو دی راته ګډېږي اتڼ یې راته شروع کړي نوکره سوچ ته مې فکر راغی داسې کار وکړو داسې نیغ په نیغ به لاړ شي ډیران ته څنګه چې ډیران ته لاړې مړه چرګه به پیدا کړي چې مړه چرګه دې پیدا کړه او داسې باندې به دې سړک ته ووځي پوه شي سړک ته چې ووتې که نه ته وایې ښه سړک ته چې ووتې یو ټرک سره روان یې پوه شوې لکه ښه نوی ټرک یې پوه شي چې مالدار سړي ده چې ټرک را روان یې که نه داسې به یې ټیرو ته وراشئ بس چرګې منې بریک ووایي چې ویې ویله پوه شي او بیا تکړه شي پوه شي او ډریور ما ته راولئ پوه شي هله جګېږئ زر کوئ زه دلته په تمه باندې ناست یم چې تاسې تنخوا منخوا برابره کړو که نه بس کار کېږي ښه کار انشاءالله کېږي پوه شي ملک صاحب دا ډریور دادا موږ چرګې په ټرک باندې وویله چې زموږ چرګې په ټرک وویله وایم شاد ماما د خاد ماما د سړي چپه کوم ملک صاحب یوه چرګه د 500 روپۍ بیا کېږي تاوان دی چې شي ته د ما چرګې نه خبر یې دې باندې خو ما 18 کاله تعلیم کړی و خو انجینر MBBS یې کړی و ما د ټول د چرګو فارم ته به درس وایي چې کومه چرګه به ناجوړه شوه دې به علاج ته کوو تا خو زه غار کوم تباه کوم شاد ماما د خات ماما د سړي چپه کوم ملک صاحب خیر ده چې 100 روپۍ تاوان یې کېږي هغه به دا کوو ویل چې شته د دې تاوان یې تا له وسه نه ده پوره دا ډېره قیمتي چرګه وه ډېره قیمتي تا خو زه غار کوم تباه کړم د دې تاوان زه به بیا داسې چرګه له کومه پیدا کوم وایم شاد ماما د خاد ماما د سړي چپه کوئ ملک صاحب خیر ده چې 100 روپۍ تاوان یې کېږي ته خو راته وایې چې ځارې کړو د دې تاوان به ته چېرته پوره کړي دا خو ډېره قیمتي چرګه وه ډېره قیمتي چرګه وه مسلمانۍ لحاظ سره وکړم 1 لک روپۍ وایم شاد ماما د خاد ماما د سړی چپه کوئ صابر وکړه چې زه جب کې روپۍ وګورم چې سړی کوم هغه 50 روپۍ مې په جب کې دي دې 50,000 روپۍ باندې نه کېږي وایم شاد ماما د خاد ماما د سړی چپه کوئ 50,000 روپۍ مو ډېرې دي موږ چپه کړې چې موږ باډي ته ګوره بس والا په چرګې پسې خو مې ډېر دا زړګی خفه ده خو څه وکړم بس تر نواب یې خله میانه ده او هغه د یو لاس په پورته کړو ته د موږ چرګه سره د هغو ټولو چرګانو چرګوړو وبخي کوم چې په فارمونو کې مړه شي او د هوټلو والا باندې په 50-60 روپۍ خرڅوي او بیا یې په دې خلکو خوري امین خو دار به یې کمه کړ لکه شاته باندې خبره دي چې لکه دې نه بل څه کار نشته پوه شې او بس لاړ شو فارم او داسې خبرې وکړو ورځ کې 2 لک چرګې کېراوي پوه شې نو څه یې ورکړي په 50 یې ورکړي بس ته په 80 ورکوه پوه شې ورځ کې 2 چرګې وکېراوي او په دې سړک ته به یې ټرک ته اچوو چې خلکو باندې په هوټلو کې خوري د ښه نه ښه خبره نه ده چې موږ یې کې اخلو په دې سړک باندې هسې غورځوو دې په 50 خرڅوي موږ یې په 50,000 خرڅوو خلک هم له عذابه خلاصوو نه خلک به نه پرې ناجوړه کېږي موږ خو ښه کار کوو که نه ثواب کار ده که نه هم ګټه ده هم ښه کار ده که نه خو داسې کار و خلک مریضان کېږي موږ بس ګټه کوو که نه ښه کار ده خلک مریضي نه خو داسې کار کوي ورسره 80 روپۍ ورکوئ او مړې چرګې کې راخلئ